إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. شاغلو معززو ورونو او د حج د مبارک سفر لارویانو په دې هیله باندې چې تاسو به روغ جوړ په عافیت په سلامتۍ سره یاست، نو دا دې زه غواړم چې د خپلو هغه مؤمنانو ورونو لپاره چې د حج د فریضې د ادا کولو اراده لري یا د حج د فریضې دپاره د حجاز مقدس مځکې ته راغلي وي، د هغوی دپاره د حج احکام او مسائل په اسانه ساده الفاظو باندې پښتو ژبه سره جزئیاتو د حج اړوند مسائل د دوی مخته عرض کړم. اول درس د دې دپاره انتخاب شوی دی چې د حج مبارک فضیلت او په اسلام کې اهمیت. ښاغلو دوستانو، د بیت الله شریف حج کول دا ډیر سابقه تاریخ لري او د بیت الله شریف بنیاد الله سبحانه وتعالی د اسلام د مبارک دین څخه د مخه لا ډیر پخوا ایښي او فرمایلی دي، او بیا د دغه حج فریضه پر مسلمانانو باندې لازمه کړې ده. لکه په آل عمران سورت کې آیت ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، د الله جل جلاله لپاره پر خلکو باندې د بیت الله حج فرض دی، البته د هغو کسانو لپاره چې هغوی بیت الله ته د تلو توان او طاقت لري، یعنی هغه شرایط په دې کې موجود وي، پر هغو کسانو مؤمنانو باندې حج کول فرض دي. دغه ډول د الله د نبی صلی الله علیه وسلم څخه ډیر احادیث د حج د فضیلت اړوند ثابت. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل من اراد الحج فليتعجل، څوک چې د حج اراده لري هغه دې په دې کار کې تلواره کوي، یعنی د که اسباب ورته برابر وي، امکانات یې برابر وي او دی حج ته د فریضې د ادا کولو دپاره توان لري، نو بیا دې ځنډوي نه. دغه ډول د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کوم څوک چې د الله سبحانه وتعالی لپاره حج ادا کړي او په حج ادا کولو کې بهوده خبرې د فسق خبرې او یا دغسې بهوده او غلط اعمال او افعال ونه کړي، نو دغه کسب په داسې حالت کې بیرته خپلې کورنۍ او اهل ته راستون سي، د ګناه څخه به داسې پاک وي ګواکې دی د مور څخه په اوله ورځ پیدا سوی دی، لکه د مور څخه چې په اوله ورځ کې پیدا سوی وي څنګه د ګناه څخه معصوم او پاک وي، دغه ډول به د یو ښه حج ادا کوونکی خپل کور ته په داسې حالت کې راګرځي. د دې څخه لا هم د بشارت و د خوشخبري خبره په دا حدیث کې معلومیږي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، د مبرور حج جزا بېله جنت بل څه نه ده، یعنی د قبول سوي حج هغه حج چې د شرایطو د آدابو د ټولو شانو خیال پکښې کې ساتل سوی وي. دغه ډول ترمو درنو ورونو حاجي صاحبانو علیه الصلاة والسلام مبارک حدیث دی النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف، په حج کې مال مصرفول دا د الله په لاره کې د مال مصرفولو سره برابر دي، بلکې د الله رسول فرمایي ب700 ضعف 200 چند ثواب لري. لکه د الله په لاره کې چې په جهاد کې حتی څوک مال مصرفوي، دغه په حج کې مال مصرفول په حج کې که په ځان باندې وي، که په ملګرو باندې وي، په خپل ځان باندې که خوراک وي، که چښاک وي، که نور خیر و خیرات وي، دا د الله په لاره کې مصارف بلل کېږي. دغه ډول د بیهقي روایت دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، یا الله ته د هغه چا بخښنه وکړې چې حج کوي او د هغو کسانو بخښنه هم وکړې چې حاجي صاحبان د هغوی دپاره د بخښنې دعاوې کوي. ته ګوره دوستانو په دې کې څومره لوی بشارت پروت دی. خپله د حاجي صاحب لپاره چې دی وځان ته دعاوې کوي، زارۍ کوي، په طواف کې، په عرفات کې، په نورو د دعا د قبلېدو په ځایونو کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ودې ته دعا کړې ده چې الله دی وبخښه، او همدا ډول د هغو کسانو دپاره د الله نبي دعا کوي، د کومو کسانو دپاره چې حاجي صاحب دعا کوي د مغفرت. نو زما ورونو حاجي صاحبانو دا یو څو احادیث وه چې ما ستاسو مخته عرض کړله. په دې کې مهم نکات ډیر زیات، یو دا چې دا یو ډیر ښه اهم او ډیر ښه فرصت دی. کوم کسان کوم ورونو ته چې الله سبحانه وتعالی دغه زمینه جوړه کړې وي هغه د دې فرصت څخه د دې موقع څخه ښه استفاده وکړي. دا وخت ډیر قیمتي دی، دا دې په عباسیاتو کې، په بېهوده خبرو کې، په مسخرو، په مجالسو کې نه مصرفوي، دا دې په بازارونو کې، دا دې په میلمستیاو کې حتی
وینې چې هغه بعضې میلمستیاوې ضروري وي یا یو شرعي مقصد ورپورې تړلی وي د هغه نه ماسې وه په عامو میلمستیاوو کې په عامو مجالسو کې ډېر وخت نه مصرفوي. د حرمینو وخت یو ډېر دروند وخت دی، سنګین وخت دی. د لوی حرم یعنې د مکې مکرمې د حرم یو لمونځ د 100,000 لمونځونو سره برابر بلل کېږي. حتی علما کرام فرمایي چې یوازې فرایض یې نه، نوافل هم داسې دي. په دغه مسجد کې حتی نور عبادات هم دغونده رتبه لري، مرتبه لري. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، ذکر و اذکار کول. دویم دا دی چې دا د مغفرت غوښتلو ځایونه دي. او دریم دا چې د ځان لپاره هم د نور احبابو، دوستانو، اشنایانو، رفیقانو، اولادونو، دوستانو، اهل وطن، اهل عشیره، د خپلو قبیلې و د خپل قوم و د خپلو دوستانو، رفیقانو، اشنایانو د ټولو دپاره باید د مغفرت دعاګانې وسي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.